13 جمعہ میں دا مکہ مکرمے او دا حج فلسفہ و ظاہری حکمتوں ذکر کرے اور نن دی جمعہ کے دو خبریں دی یو دا مدینہ شریفی دتلو یہ کہ سب مقاصد دی خلق مدینہ تولی او دویم دا میاشت دا محرم دا اسلامی نوے کال شروع چو سور لسوا سلوختم 1444 ہجری نو دا عاشوری متعلق بدت یو دو سلور خبر رو باخرہ کی آس حج دا چی سڑی لارشی نو دا حج دا مخ کی یا دا حج دا رستو مسلمانان بیا مدینہ شریفی تا دی مدینہ شریفی تا خلق سل دی دا مدینہ دا تلو دیر مقاصد دی دا طولو نلوی مقصد دا دی چی علتا دا دوارو جہان مبارک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غروزہ مبارک دا نو خلق لارشی مدینہ شریف ہے مسجد نبوی مبارک کی منظور کی یو منظ دو روایت دی یو لک کمزور دی یو مضبوط دی چکم مضبوط روایت دی غدا چی مدینہ شریفہ کے یو منظ دا نورو جماعتونو دا منظونو پا نسبت یو پا زر دی نور جماعتونو کے چی زر منزونو کے او مدینہ شریفہ کی یو منزو کے ثواب برابر دے سمر الویجہ او یو روایت کے 50 زر دی چی پا نور جماعتونو کے دے 50 زر منزونو کلل او پا مدینہ شریفہ کے دے یو منزو کدا برابر دے لیکن دس خبر نشتا دا دویم روایت تا کمزور دے و زمان عالمان وی پا فضائلو کے کمزور روایت باندیم تعمل کونش فضیلت دے 50 زر منزون تا نور جماعتونو کے کولش او مدینہ منورہ کے چیو کے سمر ثواب شو او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سلویخ منزون چاپا مدینہ شریفہ کے اکرل حدیث کے دار ازی چاپا میاس کے پاکے پری ندی دل براعت من النار دی دا اور نبی خدای بری کی او بل حدیث کے نازی کہ براعت من النفاق دی دا منافق ندی دا نفاق نبی خدای اسان دی او یو روایت پاکے بلمشتا ادا چی حضور پاک فرمائی کہ قیامت پر از بدل از سفارش کو سمرا لوی خبر نو مدینہ منورہ دا برکتونو ڈکا دا بقی مقبرہ دا 10 زر تقریبا صحابہ کرام پاکے دفن دی 10 زر دے شیر او بقی مقبری تتل سنتم دی ذکر حضور پاک مبارک ببقی تتا او ترغیب مورکڑی دی چلارشی زیارت القبور دا قبرون زیارت کول دا شریع طریقے مطابق کم طریقہ چے حضور پاک مبارک کڑے او داغی صحابہ او منگتے ویلے دا مستحب سنت چے سڑی وردن او دی پدے دروازہ تاریخ لکلی دیرونو علتا پا قبرونو لکل نشتا خو یو تاریخ نا گنو شمیرو تاریخونو لکلی او کل چی پدے ملک پدے وطن دا ترکو قبضاوا نو اغا دا ترکو سلطنت عثمانیہ چی وطوائی اغی که دا هر قبر یو نخ موجودا اس ختم شوید چی وردن او دینو خی طرف تا مخامخ دا چا قبرو ندی دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دا حضور پاک کی لڑلی بیٹی محبت چیچا سارا خواہ کے وصل دا حضور پاک دا تر حضرت عباس رضی اللہ عنہ
قبر دی چې یو ځل حضور پاک لراغی او لک شکایت یې وکړو وی د الله رسول خلق مونږ ته د ډېر قدر په نظر نه ګوري نو حضور پاک منبر ته وخت او وی فرمایل وی تاسو ته پته نشته چې عم الرجل سن و ابي تر د پلار په ځای وي چې چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره یې مینه وکړه او چې چا عباس سره بغض وساته ما سره یې بغض وساته او یو ځل یې وله دعا کړې وی یا الله عباس له او د هغه بچو له زه دعا کوم خدای خیر او ډېر لوی برکت ولا ورکړي نو بیبي فاطمه ده او ورسره حضرت عباس دی ودرسه د حضور پاک نیازبین بچی حضرت حسن دی رضی الله عنه ورسره نور اهل بیت دی د حضور پاک د نوسو بچی او بالکل چې مخامخ ورشه ودرېږي نو مخامخ د حضور پاک نه بیبیانې دو بیبیانې بل ځای دفن دي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په مکه مکرمه کې دفن ده جنت المعلا ورته وایي او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها د مکې نه چې سړی مدینې ته ځي صرف ورته وایي نن سبا د جموم چې کوم انټرچینج دی د هغې نه یو 3-4 کیلومیټره مخکې مکې طرف ته د سړک په غاړه قبر دی یو سپینه چاردیواري ته تو ده او چا پې په عارضي خط لیکلي دي قبر ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو د مور د میمونې قبر دی او باقی بیبیان حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها دا بیبیان او حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها او حضرت ام سلمه او حضرت ما دا بیبیان التدفن دی امهات المؤمنین نه بیبیان خوا کې وسره پسنګ کې د حضور پاک مبارک 3 لونه دي فاطمه رضی الله عنها اخوا مخامخ کی طرف ته ده 3 حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دا چې لږ ګس طرف ته په دې لاره باندې لاړ شي لږ معمولي غوندې د حضرت امام مالک رضی الله عنه قبر څه خوش قسمته شیخ الحدیث و محدث مجتهد او خوا کې ورسره د هغه د شیخ د حضرت نافع قبر دی او چې لږ ور مخکې شي د هغې نه د حضور پاک بچی دی ابراهیم د هغه قبر دی لکه دا برېکه دی ودرېږي برېک اخلي چې لږ ور مخکې چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها قبر چا چې حضور پاک مبارک ماشوم لوی کړی خیر نور صحابه هم شته مخامخ یو بل قبر د حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه 10,000 صحابه پکې دفن دي